علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دلته مزدوري لراغله مزدوري مې کوله دیاړي مې کوله نو بار وروتم سایکل ولاړې وې نو سایکل سره مې چې کم دن یو سکوټر دا ولاړ دی او دا سایکل دا کسان دي چې دلته کې راوستي تړلې دي چې څوک دې پټ را پټ نه کیږي نه ګوره دا دوره غټ زنجیر چولې ده څه ګوره دې زنجیر ته وګوره تړلې دی که نه او هغه اوبو بوتل هم پې پروت دی ده به کو دغه یې نسي ورته تږي کېږي به ډېره دا دی چې د زنانه سایکل دی دا خو سکوټر دی خو دي خو کولو دی سکوټر خو خیر که څوک بوم ځي نو پته یې لګي دی کې خو چپ لګېدلی دی دا بل سایکل دی خو سایکل یې ته نه ښودل غواړم سایکل یې نه دلته مې د سایکلو پمپ ولیدو راشه ښه فکسډ په امریکا کې دا واشنگټن ډي سي کې یم زه ښه امریکا سرښار واشنگټن ډي سي کې یم دې طرف ته دې ودانۍ شاته چې کم دی نو دغه دی داسې ورته د امریکا د کانګرس ودانۍ ده او دا چې کم دی نو غوږ کې ده بیا دا شی مې راته ښوده ګوره فکسډ نو دې پکې یو خو پکې دا شی لګېدلی چې به دې ته سایکل ټیک کولی شي که سایکل کې د څه مسله راغلي ګوره یو دا شی لګېدلی دی بیا ورته پیچکس لګېدلی دی ښه او دا چې کم دی د چا لپاره لګېدلی شي دا د عوامو دپاره وي موږې ښخ کړه چې څوک پرې راشي اوښ پرې وتړي ستا به ثواب وشي وي بل راغی هغه موږې وویستو وي هغه وایي چې داسې نه چې کم دی نو څوک پرې راپرېوځي نو د هغه هم وي ثواب وشو نو دا اوس وګوره دا انګریز لګولي چې ده به ثواب کېږي او که نه به کېږي هسې ځان مې په پته پوه یم که نه خو دا اوس وګوره د سایکلو سمول لپاره دا وګوره پیچکس یې هسې لګولي د دې نه علاوه بل شی درته ښیم دا شی ووینئ دا چې کم دی نو یې پمپ ته مې نږدې که په ډیزلو چې مړه شمه دا پمپ دی د سایکل د هوا اچولو پمپ دی په دې باندې خو زه یم ګاډي کې هم هوا اچولی شي او دا تار به راښکي که نه دې به ورته سایکل ودرې او دا وګوره دلته په امریکا کې که نه او واشنگټن ډي سي چې کم دی نو په امریکا کې ځینې ښارونه داسې دي چې هغه سایکلو فرینډلي ورته ویل کېږي یعنې سایکل فرینډلي ورته ځکه ویل کېږي چې هغې کې د سایکل دپاره ځان لارې جوړې کړې شوي دي لکه مثال په توګه زه ستاسو اخوا بوزم سړک باندې ته ښیم که نه د سایکل چې کم دی سایکل کیدای شي مونږ تاسو ته خو سپک ښکاري خو سایکل چې کم دی نو انسان ته ښه صحت هم ورکوي او خرچه هم وله کموي او بله کیسه دا ده چې کم دی نو اوس تاسو زه بوزم راشه چې تاسو ته زه وښیم چې په واشنګټن ډي سي کې په ټولو سړکونو باندې سی حساب سره هاي هاو آر یو که نه سی حساب سره چې کم دی د سایکلو دپاره لاره جوړه کړی شوې ده او ځای په ځای د سایکلو د تړلو دپاره چې سایکل څوک پټ نه کړي که نه سایکل پټېږي هم په اسانه باندې دلته خو ډېر کې دلته په کرایه باندې هم خلک سایکل ورکوي تاسو ته هغه ځای کې ښیم راشئ دا شیزونه خو دې لرې کړه که نه د دې بارې هم دلته مونږ سایکل تړلې اکثره دا وینې دا یې لګېدلي وي دا هم د سایکلو دپاره لګولي شوي دي چې څوک سایکل راولي په دې ودانۍ کې څوک کار کوي نو هغوی پې سایکل یې تړلی شي اوس د تر واشنګټن ډي سي طریقه ښیم چې دا وړې وړې خبرې دي که نه او زمونږ ستاسو چې ورته پام نه په کلي کې چې کم دی زما یو ملګری و نو هغه جس چې کم دی لږ پړسېدلی و لکه غټ شوی و داسې و چې هغې کاروبار داسې و چې هغې کې د خوږو کاروبار و نو ما ورته لکه نو مې راولېده خو ډېر غټ شوی وې دا چې تېر ځل ته تللی وم نه ما ته یاره دا چې بس خوراک وکړو دا ته چې څه پاخه کړو مطلب دا دی چې بیکري یې ده که نه بیکري یې ده وایي چې څه پاخه کړو نو ولې په ځان باندې ټرای کړو چې مزېدار راغلی دی که نه نو هغې غټ کړی یم نو ما ورته لکه ته خو د دې ده کې ستاسو کور ته چې کومه لار ده نو هغه لار خو چې کوم ده بور کېږی ما کیسه درته هم کومه دغه کیسه هم درته کومه سړک باندې ته ښیم چې واشنګټن ډي سي ته سایکل فرینډلي یا د سایکلو ملګري ښار ورته ولې ویلې کېږي اوس درته ښیم زه ور روان یم خو دا یو بلاک لاره ده ما خپله په ما باندې هم ساره ماته نو هغه ته ما وایي ستا کور ته خو تقریبا 2-3 کیلومتره لاره ده 2-3 کیلومتره خو به 1 میل یا 1.5 میل تاسو حساب کتاب وکړئ کېدای شي زه پکې غلطېږم زه خو چې کوم دی نو په امریکا کې چې کله موسم مزیدار وي ورسې ټیک ټاک زه 5-6 میله واک او منډه کوم کوم چې جوړېږي نږدې 10 کیلومتره جوړېږي که نه نو مې ته خو 2-3 کیلومتره دا روزانه په حساب راځه نو ما ته نه مړه خلک به راپورې خاندي مې ته څنګه ځې راځي زه په موټر سایکل ځم راځم مې په موټر سایکل مه راځه په سایکل زه راځه که نه مونږ خو مشورې مو ته ډېرې زیاتې ورکو که خیال کړي که دا بل نه مشوره ورکول هم ډېر خوند کوي او په خپله یې چې نه کوې که نه نو انیوې دغه مشوره مې ورکړه ښه اوس درته ښیم چې واشنګټن ډي سي ته سایکل فرینډلي ولې وي اوس دې ته غوږ کېږدی ښه دا لاره چې جوړه دې ځای کې دې ته وګوره دا شنې کرښې چې راښکلي شوي دي وینې دا د سایکل دپاره لاره ده د سړک سره ګوره هغه مخامخ موټر ولاړ د لیکسس بیا هغه ټرک کنسټرکشن والا کار روان دی وینې دا ټول وینې دا وینې دلته پې سړی هم جوړ شي اوس به تاسو ته واضح شي نو هر ځای کې چې کم دی نو ګوره په سړکونو باندې د سایکلو دپاره لاره جوړه کړې شوې ده په دې باندې خلک په سایکلو باندې ځي یا په سایکلو ځي یا هغه وړی سکوټر هغه لاسونه ولې چې سړی پې ولاړي بسونه هم شته دا پبلک ترانسپورټ دی وینې دا میټرو بس دی څنګه چې په پنجاب کې په پېښور کې چې کم دی نو هغه شی جوړ شوی چې اوبو ډک هر وخت دی خو زه اخوا ورړېږم زه د دې ګاډو منځ کې ورته دا ټرک مې ونه وي او که ټرک ته نه ووالم اوس درته ښیم ښه دا وګوره دا سایکل دی دې سایکلو ته غوږ کېږدی ښه دا کیپیټل بایک شیر دی کیپیټل بایک شیر څه ته وایي دا وینې دا خو بل څه دي دا هم د کرایه سایکل دی د دې سایکلو چې کوم دي دا داسې څښام بوی شو لکه دغه والا چرس څوک نه څکي د چرسو بوی شو په علاقه کې
نو انیوی ښه شی خو نه دی خو بیا هم دا اوس کیپیټل بایک شیر دی سایکل ته وګورئ دا دې کې لګېدلی دی خپل ممبرشپ وي د میاشتې ته به راشي خپل سکینر به دې سره سکین کړي او دا سایکل به تاله راوي دا اوس زه نشم رازادولی روبې باسې یا به چې کوم دی دلته پیسې ورکړي غوښې را کلاسیک بایک سنګل ټرپ چې کوم دی نو دا وایي چې $1 انلاک فی دی بیا چې کوم دی نو د یو منټ تاسو نه 15 پیسې اخلي 15 پیسې به دا وایم چې پاکستاني ته جوړیږي 15 پیسو نه 150 روپۍ ته جوړیږي اشنا کنه نو 150 روپۍ د یو منټ اخلي نو دا سایکل دې باندې بیا خلک روباسي او ما غوښتل چې تاسو ته خو ما چې واشنگټن ډي سي دا ګور دا دوره سایکل ولاړ دي کنه دا خلک راځي او دا خلک اخلي مو په کرای باندې ډېر غټ کاروبار دی ډېر از ا ویری بیگ بزنس کنه هغه انګریزي کې خلک وي او چې سړی کم سړی چیت ته نو هغه دا سیټ راکته کی ګوره او کم سړی دنګ دی لکه تاسو په شانته زما په شانته قد لک کم دی نو هغه بیا هغه بیا د سیټ کته کی دا ګوره دا پکې بل شان سایکل دی دا پکې بجلی والا دی ښه اوس پکې د بجلی سایکل راغلی دی دی به هم په تخپې تاوی دی به هم چې کم دی نو سی وته وګه الکتریفاید دی کلیم دی پیونی الکتریفاید دی چې کم دی نو بجلی سایکل د سړی په لری او ټیر ته وګور دومره خو تاسو موټر سایکل ټیری دا ګوره کم چې ډېر خطرناک وي نو انیوی خپل خیال ساتئ او دا ګورئ اوس دې طرف ته هم د تخیم هغه طرف خو مې ته سړک وښو که نه اوس د دې طرف هم چې کوم دی نو ګوره دا د سایکل دپاره لار جوړه شوې دا لاین چې کوم دی دا مسلسل ګوره هغه ماسي ماغ دی لګیا دا د سایکل دپاره که داسې راتو شو ګور دی کې به تاسو په سایکل هم ووینئ وینئ څه چې دلته پارکینګ نه میلاویږي ګوره دا چې کوم دی نو ما اوس زه چې سار راغلی یم سار داسې صرف د پارکینګ زما 8 غنټې ډیوټي ده 8 غنټې کې چې کوم دی نو زه تقریبا 4-5 غنټې زه د دفتر کې یم دلته کې کار کوم او باقي پاتې چې کوم دی نو که 2-3 غنټې پاتې شي نو هغه زه کور کې کوم یا بهر یم د کور نه کار کوم که نه نو خو ما تر اوسه پورې د 15 غنټو چې کوم دی د 15 غنټو پیسې چې ما کوم ورکړي دي نو او ایکسکیوز می که نه اوس په ګاډي د نوالي وم په پیسو مې سوچ کو که نه اوس بیا د نوالم هی هاو ار یو دا زموږ ملګری دی نو 15 غنټو چې ما پیسې ورکړي تقریبا الموست $15 خو ما ورکړي دي په 15 غنټو او باقي پاتې چې کم دی نو ادا روزانه راځي نو خلک دغه پیسې بچ کولو دپاره ځان دپاره چې کم دی دغه وکیسې وته په سایکل وګرځي که نه او سایکل خو چې کم دی نو بس تاله ورسره ګرځوه ښه د مزېدار چې کم دی نو پیپونه ځای په ځای لګي دي پیپ پورې وتړه نو او د سایکل دلته ډېر زیات غلم دي دا هم درته ووایم نو ډېر به بیا احتیاط کړي او سایکل دلته چې خلک اخلي تاسو موټر سوچ کوئ که نه موږ موټر چې مخلو خلکو ته د کاوې دپاره اخلو چې خلکو وګوري چې یاره پلاني سره موټر دی خو دلته خلک چې موټر اخلي نو موټر تقریبا نو موټر به خو بیا هم چې کم دی نو سایکل چې کومې خلک اخلي نو هغه تقریبا 6,000 $5,000 8,000 9,000 $10,000 پورې اخلي زما غونته غریب سړي سره چې کم دی دا $200 سایکل دی پور کې نو سوچ کوه قسم په ګستونه مې اخیستلی نو د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یا بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او دا وړې وړې خبرې دي په خپل ژوند کې ښه بدلون راوستل لپاره چې کم دی نو په کار راځي الله پامان